یو تابعي دی مشهوره تابعي دی د اویس قرني په نامه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دی نبي علیه الصلوة والسلام ته خط راواستو یا رسول الله ډېر زیات مینه لرم چې ستا دیدن یو وار وکړم او خپل ځان په صحابیت باندې مشرف کړم دغه د صحابیت لقب لاسته راوړم ډېر خوند راکړي ځکه نبي علیه السلام خیر قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لكن رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په وروسته ورته یا رسول الله یوه بوډۍ مور مې ده هغه په سترګو ړنده د هغې خدمت کو نبي علیه الصلوة والسلام څه ورته لیکي په جواب کې ته د مور و پلار خدمت وکړه زما صحابیت پرېږده زما دیدن پرېږده تاسو د یو واقع دې سوچ وکړي اوس که ما ورته وایي ته یې لکه مور ولا که مړه سي ته در ځای وار نبي علیه السلام خو وویل دا خواهشاتو نوم دا د خواهشاتو نوم رسول الله په دې وخت کې کوم پیغام استوي کړه هغه ورته وایي ته د مور او پلار د مور خدمت وکړه د هغه ساتنه وکړه بس دغه دا رقم دی لکه صحابیت مرتبې ته جوړ صحابیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول باندې پاتې شو یوه حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي سبحان الله وایي زه نبي علیه الصلوة والسلام راوغوښتم وایي زه چې ورته رالم نبي علیه الصلوة والسلام راته وویل خبره واوره یو کس دی د یمن د علاقې څخه دی د قرن د ښار څخه دی د اویس په نامه دی که دې هر وخت ولیدي د ده څخه به دعا غواړي چې الله تبارک وتعالی دپاره الله جل جلاله څخه ماته دعا وغواړه حضرت عمر رضی الله عنه حیران سم چې دا څوک دی چې نبي علیه الصلوة والسلام ماته وایي 12 کاله په دې کې تېر شو بعض وایي 10 کاله تېر شو ابوبکر رضی الله عنه خلافت تېر شو بعض محدثین لا دا وایي چې ابوبکر صدیق ته هم دا هغه ویلي و رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه ته هم ویلي و عمر رضی الله عنه دا درست ورته چې دا به یو کس اویس بن عامر په نامه دا به د قرن د قبلې څخه هر وخت که دې ولیدي زما سلام به ورته وایي او د ځان دپاره به دعا غواړي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور تېر سو عمر رضی الله عنه چې به هر وخت د یمن قافله راله د اویس په نامه به پوښتنه کوي اویس به نه وي روان اویس به نه هغه ورته ویل یا هغه ولې نه رالی اولاد ته په علاقه کې پرېښوی دی خوارکۍ دی غریب سړی بیا دا حضرت عمر رضی الله عنه خلافت راغی حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت دور د بیا د اویس د یمن څخه چې به کومې قافلې راله ده به معلومات کوي چې پلانکۍ نامې سړی به نه وي اخر یو چا ورته وویل ته ولې د پوښتنه ډېر کوې هغه ته زما په کار یو ورځ خوشبختانه حضرت عمر رضی الله عنه چې پوښتنه وکړه ول راغلی دی پلانکي ځای کې دی چې ورغلی هلته دی په یو ډبره باندې ولاړ دی عبادت کوي هلته حیوانان د قافلې دي یا د هر څه دي هغه ورته وخت دی حضرت عمر رضی الله عنه ورته انتظار سو سلام چې وګرځوي نبي علیه الصلوة والسلام علامه ورښولې وه چې دا سړی د پیس په مرض اخته دی پیس مرض یې جوړېږي یو ټکي به پاتېږي بول دا یې بل علامه ده باره ورته وویل اویس نوم دی هغه ورته ویل ول د یمن یې هغه ورته ویل ول د قرن د قبلې هغه ورته ویل ول تا ته یو وخت د پیس مرض لګېدلی هغه ورته ویل ول اوس یې علامه سته هغه ورته ویل د ده د سترګو اوښکې تېسي حضرت عمر رضی الله عنه چې هغه دی د نبي علیه السلام وصیت زما په ژوند کې پرتلی سو بهرول د خدای دپاره ماته یو خواست ده ورته ویل ته څوک یې ده ورته وایي زه امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی هغه ویل ته خو امیر المؤمنین یې په عشره و مبشره کې ستا په باره کې رسول الله ویلي لو کان بعدي نبي لکان عمر که زما نه وروسته نبي وایي عمر به نبي وایي ته څنګه زما څه خواست کوې دی وایي ما ته د الله رسول دا رقم وصیت کړی د الله رسول ما ته دا رقم وصیت کړی ول ده دعا ورته وکړو ول بیا حضرت عمر رضی الله عنه ورته پرېږدم دې نه دغه مقام او مرتبې ته څنګه الله ورسولی ول ده ورته وژړل زما یوه سپین سرې مور په سترګو ړنده وه دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات و ژوندی و ما نبي علیه الصلوة والسلام ته خط واستوی چې زړه مې غواړي ستا سره دیدن وکم ستا دیدن وکم ستا په سترګو باندې خپلې سترګې یخې کم ستا صحابیت درلاسه کم دا مقام درلاسه کم والنبي علیه الصلوة والسلام راته وویل چې نه ته د خپلې مور خدمت وکړه ته د خپلې مور خدمت وکړه ما ته مه راځه دغه مقام الله د هغه شي څخه ما ته راکړی وایي دا اویس قرني رحمه الله دا د خپل د زمانې در ټول عظیم تابعي شخصیت دی او دا دومره پټ سړی ټول عبادتونه یې به پټ کړ بیا حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي چیرې ځې دی ورته وایي کوفې ته ځم وایي زه به د کوفې ګورنر ته خط ولیکمه چې ستا ښه اکرام وکړي هغه ورته نه زه د خدای هغه بنده یم چې څومرې پټ یم هغونې خوند راکوي ځکه بعضې ضعیف روایتو کې دا هم راځي وایي د قیامت په ورځ به اویس قرني هېڅوک نه ویني د ده د حفاظت لپاره به الله جل جلاله 1900 دي که 19,000 فرشتې جوړېدل دا مقام او مرتبې ته چې الله تبارک وتعالی دی ورسوي د څه د وجې څخه یوازې او یوازې دا و چې د مور او د پلار د خدمت د وجې څخه د مور د خدمت د وجې ځوانان واورئ که غواړئ د دنیا او آخرت لاس ته ګټه راوړئ ده
لاسته راوړنه راوړي یوازې او یوازې د حل لاره دا د مور و پلار ټینګ ونیسئ. بعض والا خو احسان ورمره څه کښېنه ګڼه ورځ پر کور ناستې زه راوړم. د الله رسول څه وایي واورئ ځوانانو دا پیغام واورئ. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ستا په کور کې چې کوم ضعیفان سپین ږیري دي د هغه د وجې زه تا ته رزق درکړو. ته هغه ناراضه که بیا ته یو ګوله پیدا کړه د ټولو دنیا کې به ذلیله کس بیا ته یې در تا به بل ذلیل نه پیدا کېږي. ته یوه ورځ ناراضه کړه تجربه وکړه ستا د سپین ږیرو ستا د سپین سرې مور د وجې زه تا ته رزق در کوم. په دې مه خوشحاله کېږه چې دا زما کمال دی کړه دا د دغه د وجې در کوم کړه ځکه چې دا یو ډېر عظیمه هستي ده. د دې ستا سره څومره احسان کړی دی. د دې مور و پلار څخه نن سبا اکثره دغه مور و پلار د خپل ځوانانو زامنو څخه ډېر پریشان دي. اکثره ما ته پیغام راکوي مفتي صاحب دا چند نه دا لوڼې مې دا رقم سره کوي. ګورئ دا واورئ زما به اخر وصیت تاسو ته د هغې که د دنیا او آخرت بقا غواړئ عزت غواړئ بزرګي غواړئ جنت غواړئ زما د په ذات د خدای قسم وي که به بل شي کوي بیا په د سپین ږیري پلار او د سپین سرې مور د پښو لاندې